ولې راته د پیسو اړوند ښوونځیو کې درس نه راکوي؟ پوهیږئ ولې؟ ځکه د نړۍ د هیوادونو دولتونه دا اجازه نه لري، ځکه د نړۍ حکومتونه دي چې پریکړه کوي څه ولولو او څه ونه لولو. شاید جالبه وي ځکه موږ فکر کوو چې ښوونځیو ته په تلو مو راتلونکی جوړولی شو. د پیسو له اړخه وایم، د مالي اړخه وایم، د معنوي اړخه پرته د شکه چې مکتب ته په تلو موږ خپل راتلونکی جوړولی شو، موږ تعلیم یافته کیږو، موږ اسلامي پوهه ترلاسه کوو او یو ښه مسلمان جوړیږو. اما د مالي اړخه که واقعا خپل راتلونکی جوړو، نو ولې په ښوونځیو کې موږ ته د پیسو اړوند تدریس نه کوي؟ ولې د تجارت په نوم یو مضمون نه لرو؟ نه، ښوونځي ته په تلو دنده پیدا کولی شئ، د نورو د لاس لاندې کار کولی شئ. شاید ووایاست سمه ده، د دندې په پیدا کولو سره پیسې پیدا کولی شو. سمه ده، در سره یې منم. اما که تاسو د پیسو اړوند نه پوهیږئ، نو د وظیفې د پیدا کولو ترڅنګ که پیسې پیدا کوي نو ساتلی یې نه شئ. څومره خلک دي چې دنده لري خو د یوې میاشتې پس انداز نه لري؟ څومره خلک دي چې وظیفې ته ځي ولې د وظیفې د لاسته ورکولو سره سم مجبوره دي پور واخلي، چون دوی پیسې نشي ساتلی. ولې؟ چون دوی پیسې نه پیژني، او دا د یو تجار او مامور ترمنځ توپیر دی. هر تجار پیسې پیژني، کوم تجار چې پیسې نه پیژني تجار نه دی، او هر مامور پیسې نه پیژني، کوم مامور چې پیسې پیژني مامور نه دی. پس کاش زموږ مشرانو ماته د پیسو پیژندلو درس راکړی وای، اما زما اولاد باید پیسې وپیژني. د پیسو پیژندلو لومړی اصل دا دی چې باید تنخواه ونه لري. تنخواه په اصل کې لومه ده، ځکه تجاران وړیا کار کوي، هغوی ځان ته معاش نه ټاکي، دوی شراکت کوي. پس وړیا کار وکړه تر څو د شراکت سطحې ته ورسیږي. د هغه شي شراکت یادوم چې له تا یې پیسې نشي اخیستلی، بلکې تا ته پیسې درکولی شي. ته باید زما دا خبرې څو واورې تر څو پوه شي چې زما موخه څه ده، ځکه موږ نن ژور بحث کوو. زموږ نننی تجارتي بحث ډیر ژور دی او دا ډیرې مطالعې ته اړتیا لري تر څو پوه شي چې زه واقعا څه وایم. یوازې په سطحي الفاظو ته دا نشي درک کولی. ته باید مطالعه وکړي تر څو یې لار پیدا کړي او راز یې کشف کړي. پس له ځان یوه پوښتنه وکړه، د پیسو له پیدا کولو مخکې د پیسو علم دې څومره دی؟ وروسته له هغې ته کولی شي تجارت وکړي.